الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ده حضرت ابو عبد الله نعمان بن بشیر رضی الله عنه څخه روایت دی. فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې فرمایلی: خامخا به په لمانځه کې خپل صفونه برابروي او یا به الله تعالی ستاسې په منځ کې اختلاف اچوي.